کله چې د سبت ورځ تیره شوه، مریم مجدلیه او د یعقوب مور مریم او سالومې خوشبویه تیل واخیستل چې لاړلې چې د عیسی په مړي باندې واچوي. د یکشنبې په ورځ سهار د لمر راختلو نه وروسته هغوی غار ته ورغلې. هغوی په خپلو کې یو بل ته وویل موږ ته به د غار د خولې څخه تیږه څوک ورغړوي. خو کله چې هغوی وکتل نو ویې لیدل چې هغه تیږه چې ډېره غټه وه شاته رغړېدلې وه. کله چې هغوی غار ته ورننوتلې نو هلته یو ځوان سړی ولید چې سپین کالي اغوستي وو او د قبر ښي خواته ناست وو. نو هغوی ووېرېدلې، خو هغه وویل مه وېرېږئ، زه پوهېږم چې تاسو ناصري عیسی لټوئ چې په صلیب باندې ځوړند شوی و. هغه دلته نشته، هغه راژوندی شوی دی. ګورئ دا هغه ځای دی چې د هغه مړی پکې ښودل شوی و. اوس لاړې شئ او د هغه شاګردانو او پطرس ته ووایئ چې هغه ستاسو څخه مخکې جلیل ته روان دی، لکه څنګه چې هغه خپله تاسو ته ویلي وو. تاسو به هغه هلته ووینئ. هغوی د غار څخه راووتلې او وتښتېدلې ځکه چې د ډېرې ویرې لړزېدلې او ورخطا شوې وې. هغوی هېچا ته څه ونه ویل ځکه چې ویرېدلې وې. کله چې عیسی د یکشنبې په ورځ سهار وختي د مړو نه راژوندی شو نو لومړی مریم مجدلیې ته چې هغه ورڅخه اووه پیریان ویستلي وو ښکاره شو. هغه لاړه او څه چې پېښ شوي وو هغه د عیسی نږدې ملګرو ته چې ویر او ژړاګانې کولې وویل. کله چې هغوی واورېدل چې عیسی ژوندی شوی دی او مریم لیدلی دی نو باور یې ورباندې ونه کړ. له هغې وروسته عیسی په بله څېره کې خپلو دوو شاګردانو ته چې د اورشلیم څخه کلي ته روان وو ښکاره شو. هغوی بیرته لاړل او نور شاګردان یې خبر کړل، خو هغوی یې په خبره باندې باور ونه کړ. وروسته بیا عیسی خپل ځان 11 شاګردانو ته چې ډوډۍ ته ناست وو ورښکاره کړ. هغوی د بې ایمانۍ او سختو زړونو د لرلو په خاطر ورټل ځکه چې هغوی د هغو خلکو په خبرو یقین ونه کړ چې هغه د راژوندي کېدلو څخه وروسته لیدلی و. نو هغوی ته وویل په ټوله نړۍ کې وګرځئ او دا زیری ټولو ته ورسوئ. هر څوک چې ایمان راوړي او د تعمید غسل واخلي نو هغه به خلاصون ومومي، خو څوک چې ایمان را نه وړي نو هغه به محکوم کړی شي. څوک چې ایمان راوړي نو هغوی ته به دا نښه ورکړل شي چې زما په نوم به پیریان وباسي او په نوې ژبه به خبرې کوي. هغوی به ماران نیسي او که زهر وخوري نو زیان به ورته نه رسیږي، او کله چې په ناروغانو باندې خپل لاسونه ږدي نو هغوی به ښه کیږي. د هغوی سره د خبرو کولو نه وروسته څښتن عیسی اسمان ته پورته یوړل شو او د خدای ښي لاس ته کېناست. بیا شاګردان لاړل او په هر ځای کې واز کاوه او څښتن ورسره مرسته کوله او د معجزو په ښودلو یې دا ثابته کړه چې د هغوی پیغام رښتینی دی.